د لوی جرګې خیمې کې د ډاکټر نجیب الله تلین ولې ونن لمانځل شو او د لوی جرګې د خیمې مخې ته څه ډزو مار تیر شو. سلامونه لیدونکو، دا هر څه په دې ویډیو کې وګورئ. د افغانستان د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله پلویانو غوښتل چې د هغه 40 تلین د لوی جرګې په خیمه کې ولمانځي، خو د دې کار اجازه ورته ورنکړل شوه. د پخواني جمهور رئیس نجیب الله د تلین مراسمو د جوړولو کمیسیون وایي چې د لوی جرګې په خیمه کې د غونډې جوړولو لپاره د افغانستان له حکومت څخه اجازه هم اخیستې وه، خو د مراسمو له پیل څخه وړاندې حکومت په شفاهي ډول د لوی جرګې په خیمه کې د دغو مراسمو له ترسره کولو سره مخالفت وکړ. د دغه کمیسیون رئیس احمد شاه شاهین د شنبې په ورځ د سپټمبر 26 د تلې په 15 امریکا غږ ته وویل چې په وروستۍ دقیقه کې احوال راغی چې په شفاهي هدایت چې معلومه نه ده د شفاهي هدایت چا ورکړی دی. د لوی جرګې خیمې دروازه یې زموږ په مخ وتړله. د ښاغلي شاهین په وینا د افغانستان د قوانینو په اساس د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د تلین لمانځل د هغوی حق دی او هغه کسان چې د دوی مخنیوی یې کړی دی باید تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راوستل شي. تیره ورځ د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند په یو بیان کې چې د یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو لاسلیکونه هم ورباندې شوي وو، له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د لوی جرګې په خیمه کې د ډاکټر نجیب الله د تلین د لمانځلو مخنیوی وکړي. وروسته له هغې چې د لوی جرګې په خیمه کې د ډاکټر نجیب الله د تلین د لمانځلو اجازه ورنکړل شوه، سلګونه پلویانو یې اعتراض وکړ او غوښتل یې چې دغې خیمې ته دننه شي. د دغو اعتراض کوونکو له ډلې ثابت احمدزي امریکا غږ ته وویل چې کله چې د خیمې ساتونکو ورته د دننه کېدو اجازه ورنکړه، د ډاکټر نجیب پلویانو د لوی جرګې د خیمې د دروازې مخې ته د هغه د تلین د لمانځلو لپاره تدابیر ونیول. د ښاغلي احمدزي په وینا د خیمې مخې ته د غونډې له پیل څخه یو ساعت وروسته د حزب اسلامي ګوند لسګونه پلویان غوښتل چې دا غونډه اخلال کړي چې د دوی له کلک غبرګون سره مخامخ شول. هغه زیاته کړه دوی پر موږ د کوتکونو ګزارونه وکړل او موږ هم راپورته شو او له هغوی څخه مو کوتکونه واخیستل. هغوی 80 کسان وو او موږ سلګونه وو، نو ځکه مو هغوی ښه وډبول. د افغانستان د حزب اسلامي ګوند تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د دواړو خواو ترمنځ د ډبولو په مهال په سیمه کې د سپکو وسلو د ډزو غږونه هم واورېدل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قریان امریکا غږ ته وویل چې د شخړې د پای ته رسولو لپاره د سیمې پولیسو هوایي ډزې کړي دي. له نن څخه 40 کاله وړاندې په همدې ورځ د تلې په 15 طالبان کابل ته راننوتل او د افغانستان د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله او د هغه ورور شاپور احمدزي د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر له ودانۍ راویستل او له وژلو وروسته یې ارګ سره نږدې د اریانا په څلورلاره کې په دار وځړول. درنو لیدونکو، له تاسو ډیره مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که د ډاکټر نجیب الله په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. که زموږ یوټیوب چینل مو هم سبسکرایب کړی نه وي حتما یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ. تر بیا یو بلې ویډیو الله مو مل شه او ښه وخت ولرئ.